سلامونه نیکې هیله مو هرکلی کوم دوستانو. خدای دې وکړي چې تاسو به هم زموږ په شان روغ رمټ او د صحت پر جامو کې به پټ هستئ. دوستانو د نن ورځې په ویډیو جوړولو کې داسې یو آنلاین ویبسایټ درته ښیم چې د دې ویبسایټ په واسطه سره تاسو کولی شئ ویډیو ایډیټینګ وکړئ، ویډیو کنورټ کړئ، ویډیو کمپریس کړئ. یعنې دوستانو په دې کې تاسو ډېر په اسانۍ سره کولی شئ آنلاین تاسو کولی شئ په دې کې ویډیو ایډیټینګ وکړئ او ویډیو کنورټ وکړئ او ویډیو کمپریس وکړئ بغیر د دې نه چې د هغې کوالټي لوزینګ یا ختمه شي. نو دوستانو ډېر ښایسته ویبسایټ ده. په دې ویبسایټ سره تاسو کولی شئ دا کارونه وکړئ چې په دې کې به ډېر اسانۍ سره تاسو خپل ویډیو کمپریس کولی شئ، خپل ویډیو کنورټ کولی شئ. نو راځو دوستانو ویډیو نه غټو که چې تاسو زموږ یوټیوب چینل ته نوي راغلي یاستئ، دا کومه ویډیو چې ګورئ د ویډیو لاندې د سبسکرایب بټن ووهئ، ورسره خوا کې د بیل ایکن هم کېکاږئ تر څو زموږ هره ویډیو تاسو ته ټول نه مخکې در ورسېږي. نو دوستانو که مو دا ویډیو خوښه شوه له ملګرو سره هم درسره شیر کړئ. راځو ویډیو نه غټو چې څنګه کولی شو دا کوم سایټ ده او څنګه کولی شو موږ په دې کې کار وکړو یا پکې ویډیو اپډیټ کړو، ایډیټ کړو، یا کې کنورټ کړو یا یې کمپریس کړو. نو ټول نه مخکې تاسو دوستانو خپل ګوګل ته راشئ. دلته به تاسو دوستانو ولیکئ میډیا ډاټ دا تاسو ولیکئ دوستانو میډیا ډاټ آی او. دا به تاسو دوستانو انټر کړئ، دا به تاسو سرچ کړئ. دوستانو کله مو چې دا انټر کړئ دوستانو تاسو ته به داسې یوه صفحه مخته راشي. په دې اولنی کوم لینک چې دا میډیا آی او چې دا آنلاین فری ویډیو ایډیټور کنورټر کمپریسر، یعنې تاسو په دې باندې کلیک وکړئ. کله تاسو په دې باندې کلیک وکړئ دوستانو تاسو ته به دلته یو بله صفحه راخلاص شي. تاسو به داسې صفحه راشي دوستانو، تاسو وینئ دوستانو دلته تاسو د دې کوم خپل انټرفیس چې دی هغه تاسو ته راغی مخې ته. نو دلته دوستانو تاسو ته لیکلي دی وایي چې دلته لیکلي دي آنلاین ویډیو ایډیو ایمیج، یعنې تاسو دې کې دا کوم شیان چې تاسو ته ما وښودل دا تاسو کولی شئ په ډېر اسانۍ سره په دې کې تاسو وکړئ. نو دوستانو دلته به تاسو راسئ سمپل په دې ټولز به کلیک وکړئ. کله چې تاسو په ټولز باندې کلیک وکړو نو دلته دوستانو تاسو ته درې پلیټفارمونه درکوي چې یو دا دوستانو تاسو وینئ کنورټر صحیح ده. په دې وخت کې تاسو کولی شئ ویډیو کنورټ کړئ، یعنې آډیو کنورټ کړئ، ایمیج کنورټ کړئ، کنورټ ویډیو ټو جی آی فی ته یې کړئ. نو دوستانو ایم پی 3 کنورټ کړئ، ایم پی 4 کنورټ کړئ او کنورټ جی پی جي ټو پی ان جي ته کولی شئ. دوستانو دې کې کولی شئ تاسو مثال کوم تصویر چې د هغه هم تاسو پی ان جي ته اړولی شئ، جی پی جي ته اړولی شئ او دوستانو کنورټ کولی شئ، ایم پی 4 ته یې کنورټ کولی شئ ویډیو. او دوستانو دلته کې تاسو ته ښکاري دوستانو دلته راځم بېرته دې باندې کلیک کوم ویډیو ایډیټور دا ویډیو ټو ټیکسټ ویډیو دا ویډیو ټو ایډ ټو آډیو ټو ویډیو دا. دوستانو تاسو وینئ ډېر ښایسته یعنې ډېر په زړه پورې ویبسایټ ده. دې نه تاسو کولی شئ په ډېر اسانۍ سره تاسو کار وکړئ. دلته تاسو کولی شئ ویډیو چې د هغه کمپریس کړئ. دوستانو تاسو ویډیو کمپریس کړئ، آډیو کمپریس کړئ، ایمیج کمپریس کړئ، یعنې د هغوی سایز راکم کړئ بغیر دې نه چې تاسو د هغې سایز کوالټي چې دی هغه تاسو د منځه لاړه شي. نو نن درته دوستانو په ویډیو کنورټر باندې خبرې کوم چې څنګه کولی شو موږ په دې کې ویډیو کنورټ کړو او داسې به سبا دوستانو په بله ویډیو کې به تاسو ته په ایډیټور باندې کار وکړو، بل په کمپریس باندې کار وکړو. دوستانو سټپ بای سټپ به دې کې تاسو ته ویډیوګانې جوړوم دوستانو تاسو به هغې نه استفاده کولی شئ. نو دوستانو ډېر ښایسته فري ویبسایټ ده. تاسو کولی شئ په دې کې تاسو خپل ویډیوګانې ایډیټ کړئ، کنورټ یې کړئ. دلته به دوستانو تاسو راسئ په ویډیو کنورټ باندې به کلیک وکړئ. ما چې کله دې باندې تاسو کلیک وکړو دوستانو دلته به تاسو ته یو بله صفحه یا انټرفیس مخې ته راشي. دلته دوستانو تاسو به راشئ دوستانو دلته به خپله تاسو دلته به راشئ په دې چې به تاسو چوز فایل یعنې تاسو کومه ویډیو چې ده هغه کوم فایل چې ده هغه به تاسو دې ځای نه ورته انتخاب کړئ. دلته به راشئ په دې به تاسو کلیک وکړئ صحیح ده. کله چې تاسو په دې باندې کلیک وکړو دوستانو زه راځم دغه ویډیو چې دی دغه زه کنورټ کوم او دلته راځم په افن باندې کلیک کوم صحیح ده. دوستانو دلته به تاسو راشئ دوستانو په دې کې تاسو اوس دوستانو دلته تاسو راغله دلته تاسو ته وایي چې کنورټ کېږي هغه ایم پی 3 ته کنورټ کېږي صحیح ده. دلته به دوستانو تاسو راسئ داسې به دلته تاسو په دې کنورټ باندې کلیک وکړئ. کله چې تاسو په دې کنورټ باندې کلیک وکړئ دوستانو تاسو به لږ انتظار ورته وباسئ. دلته دوستانو تاسو وینئ چې تاسو اپلوډینګ زموږ روان ده، یعنې موږ ویډیو اوس هغه اپلوډ کېږي ان پی 4 ته، یعنې ان پی 4 بخښنه سره ان پی 4 زموږ اپلوډ کېږي ان پی 3 ته. نو دوستانو په دې کوم تاسو ورکولی شئ خپلې ویډیو تاسو کنورټ کړئ، ایم پی 4 دې کنورټ کړئ، کمپریس یې کړئ. دوستانو ویډیو ډېره غټېږي. نو په روانو ویډیو کې به درته وښیم چې څنګه کولی شو په دې کې ویډیو څنګه اډیټ کولی شو. په بله ویډیو کې داسې سټپ بای سټپ به ځو یو پلیټفارمه په دې کې تاسو ته مخ ته وړم چې تاسو هم ورسره تنګ نه شئ. نو دوستانو تاسو وینئ د دې اپلوډینګ روان ده.
کله چې د ډینګ دوستان تاسو وینئ چې دلته روان دي دوستان، دلته به تاسو کنورټینګ د اوس زموږ کنورټینګ روان ده. کنورټینګ به هم سل په سل شي دوستانو. هغې وروسته به موږ کولی شو خپله یو ویډیو نه استفاده کوو. نو دوستان تاسو به تنګېږئ نه، دې ته به لږ انتظار کوئ. زموږ انټرنیټ څه کم لږ سلو ده، نو چې انټرنیټ لږ تیز وي دا تیز فسټ کار کوي. نو دوستانو اوس بالکل زموږ کومه ویډیو چې ده هغه تیاره شوه. نو د سمپل به دوستان تاسو راشئ چې غواړئ دغه ویډیو تاسو استفاده وکړئ، خپل ځان لپاره یې ډاونلوډ کړئ. نو تاسو به راسئ دوستانو په دې ډاونلوډ باندې به کلیک وکړئ. کله به چې تاسو په دې ډاونلوډ باندې کلیک وکړو دوستانو، دا به تاسو لږ دلته انتظار ورته وکړئ. کله چې انتظار وکړو دوستانو دوی به تاسو راسئ، دلته به تاسو خپل جیمیل سره کنیکټ کړئ. که تاسو ایمیل لرئ ایمیل ورکړئ، که تاسو جیمیل سره کنیکټ کوئ، ټویټر سره کنیکټ کوئ، تاسو کولی شئ هغه سره کنیکټ کړئ. دوستانو زموږ اوس سکسیس شو، یعنې ورسره کنیکټ شو. نو دوستانو اوس تاسو کولی شئ موږ اوس دلته راځو. ګوره تاسو وینئ اوس دلته اټومیټیک کولی شو موږ دا ډاونلوډ کړو. صحیح ده، راځم بیرته په ډاونلوډ باندې کلیک کوم او دوستان تاسو وینئ زموږ اوس ډاونلوډینګ روان ده. نو دا کومه ویډیو چې ده له دې نه موږ استفاده کولی شو، یعنې دغه اوس موږ کوم ویډیو چې هغه په MP4 باندې بدله شوه دوستانو، سکرین ریکارډینګ په نوم باندې موږ ویډیو هغه موږ په MP4 باندې بدله کړه. نو دوستانو دا وه زموږ د نن ورځې ویډیو چې په دې باره کې جوړ کړو چې څنګه کولی شو له دې سایټ نه کار واخلو او په دې سایټ کې کار وکړو. تر بلې ویډیو چې بیا تاسو راځي کوم